زمونږ په خلکو عذابونو هم ډیګري واغسته پکې د کبر او ریا خبرې نه ختمیږي دلته د جنگ سامان له هر غریب قرضه کړې ده دلته د دغې کربلا خبرې نه ختمیږي مونځ به قضا شي د جمعې په دې کې شک نشته دی په دې منبر د دې ملا خبرې نه ختمیږي د کونډې ژوند څه دی سوری صادر شلېدلی پیزار د مایوسۍ د انتها خبرې نه ختمیږي د پرندو په شان قفس کې زندگی مرد آباد ټول ترې راپاسي د باچا خبرې نه ختمیږي بلها ګیلې ورته کومه له مانځه نه وروستو د هغه خدای سره زما خبرې نه ختمیږي امره وګوره ماښام شو دوکانونه بند شو خو د ژوند ښار کې د سودا خبرې نه ختمیږي او خس پرې نه کېږي الهام لارو ته ګوري یو شاعر دی د ابهام لارو ته ګوري یو مور د کور په ور کې ده ولاړه زوی یې ورک دی نو مدام لارو ته ګوري انتظار کې یې ځواني خاورې ایرې شوه چې راوخیږي په بام لارو ته ګوري د سړک په شور ماشور کې یوه پیغله په ترک کې د توام لارو ته ګوري او خیال دې جوړې د ما په شان مین دی خیال دې سهار ماښام لارو ته ګوري سلامونه نیکې خیر احترامات قدرمنو ستاسو ورور ستاسو ملګری انور خیال بونیری یم او یو ځل بیا مخاطب یم ما سره د ګران او خوږ ملګري امیر حسین امیر غوښتنه مې چې دې نه به شعرونه واورو تاسو سره به یې شریک کړو نو راسره میلمه دی خپل پروګرام کې راسره یې واورئ امیر اول د خپل پروګرام کې ډېره مینه او هرکلی وایي مهرباني مننه الله مو خوشحال لره آباد اوسي الله دې تان لره شعرونه به واورو ډېره مننه زما نصرت کوي دا وخت ډېره مننه کوم چې جانماز نه وي نو مز مې په لمنه کوم داسې وګړی یم قصاص د چا نه نه غواړم په نیت مې مړ کړي او په نیت ورته بخښنه کوم یو خوا غربت بل خوا د وجد کیفیت دی ګرانه یو مې لباس دی او په بل د ځان پالنه کوم بیا حسرتونه په ازغنه ځمکه وټوکېده بیا د امید ماته تنبه کې څارنه کوم د جلوهلي اضطراب نظر سراب پسې ځي د عقیدې عنوان ازار شم ستا ستاینه کوم په بارودي سیمه د ګلو کرونده عجیبه یو ناممکنه خوشبویه ته اوس بلنه کوم څه په هجوم زه پکې دغسې ساکن پاتې شوم ځان پسې چغې زه په خپل ځان کې دننه کوم ستا محبت کې مې د خپل وجود قصه ختمه کړه مخ ته کلاس نیسم خو تا باندې زباده نه کوم د محتاجۍ د ژوند د ښه دی چې بېسا شي سړی امره بد کارم بندنه چې غوښتنه کوم دلته ړندو ته د رنګونو نمایش شروع دی دلته ړندو ته د رنګونو نمایش شروع دی په دې تیارو د رڼاګانو ازمایش شروع دی شوه اینا ټوټې ټوټې پکې مخونه ډیر شو د وخت وجود دی په ګډا شي فرمایش شروع دی سرونه نه ښکاري لاسونه مې بلها ولیده مالک الموت ته د روحونو گزارش شروع دی زما احساس سره جواز زما د قبر ګوري زمونږ د دواړو د قدونو پیمایش شروع دی زما احساس سره جواز زما د قبر ګوري زمونږ د دواړو د قدونو پیمایش شروع دی هغه د اور په عبادت ځان سالرونکی ګڼي او زه تندی په ځمکه نک د مسازش شروع دی یو منفرده عزم ښه دی د تقوا دپاره چې د فتنو په دغې ښار کې رهایش شروع دی زه په لاسونو ځم او خپې په ځان پسې راکاږم زه د انجام په لټه خوښ یم ستایش شروع دی ضرورتونو مې ساپېړې مخ ته ونیولې امره ضد دی محبت نه انایش شروع دی د یو امید په تمنا جولۍ نیولې ساتم د څه طلب کوم چې بیا جولۍ نیولې ساتم په فریضه کې د آثار د مرتبې تقوا ده دا چې په در کې د یو چا جولۍ نیولې ساتم زه د اعلی مقام نه څنګه مخ راستون وساتم ادنا سړی یم ادنا جولۍ نیولې ساتم ما له رخصت ښه دی د ژوند بهیر تر لرې یوړم ضرورتونو ته چې دا جولۍ نیولې ساتم اوس چې په ځمکه د حالاتو په ګرداب کې ګیر یم دا د یم خوښ په دې ادا جولۍ نیولې ساتم
نه مې ظالم کړي په یو چا نه څوک ظالم کې په ما غواړم هر وخت دا دعا جولۍ نیولې ساتم د خدای بنده یم سحر ماښام په دې لاره کې ډوډۍ له سوال کوم والله جولۍ نیولې ساتم ژوند یو فریب دی د یقین معنی بیخي نه لري امر خدای ته د رضا جولۍ نیولې ساتم ډېره مننه شاډوس په تماشا او په ګډا خبرې نه ختمېږي ته په قلار کښېنه له ما خبرې نه ختمېږي څنګه به ختم شي چې لمسه مې تر غوږه راشي چې منافقه وي دنیا خبرې نه ختمېږي یو خو د بل انتظار 12 ګنټې کړی دی د تورې شپې او د سبا خبرې نه ختمېږي زمونږ په خلکو عذابونو هم ډیګري واغسته پکې د کبر او ریا خبرې نه ختمېږي دلته د جنگ سامان له هر غریب قرضه کړې ده دلته د دغې کربلا خبرې نه ختمېږي مونځ به قضا شي د جمعې په دې کې شک نشته دی په دې منبر د دې ملا خبرې نه ختمېږي د کونډې ژوند څه دی سوری صادر شلېدلی پیزار د مایوسۍ د انتها خبرې نه ختمېږي د پرندو په شان قفس کې زندگی مرد آباد ټول ترې راپاسي د باچا خبرې نه ختمېږي بلها ګیلې ورته کومه له مانځه نه وروستو د هغه خدای سره زما خبرې نه ختمېږي امره وګوره ماښام شو دوکانونه بند شو خو د ژوند ښار کې د سودا خبرې نه ختمېږي او چې د سپوږمۍ رڼا ته ګوته نیسي هغه به خود اشنا ته ګوته نیسي چې د کمزوري څیز مثال ورکوي زما د زړه درزا ته ګوتې نیسي خپله هم د میکه دی راوځي خو صرف ما او تا ته ګوته نیسي ډېر ښه خیاله چې ما ورته خبرې زده کړې هغه راځي او ما ته ګوته نیسي اورو په بې ادبو با ادب خرڅېږي یو فطرتي نشست عجب خرڅېږي دا ناخامي نه ده نو څه معنی ده مدرسه خرڅه شوه مکتب خرڅېږي اوس د پیسې اهمیت دومره ډېر شو اوس په پیسه باندې مذهب خرڅېږي چې کوم څیزونه محدود ژوند ولري هغه څیزونه په غضب خرڅېږي وخت د ښایست په انتظار کې نه دی ازغي د ګلو په سبب خرڅېږي بدن مې وخوړو د جنگ په بلا روح مې د امن په طلب خرڅېږي حاجي غازي او خان ملک هم صیبه دلته کې هر رنګه لقب خرڅېږي فرقې فرقې شو هم د دې دپاره ځکه انسان هم په نسب خرڅېږي ټول کائنات په تماشه ولاړ وي چې مخلوقات د هغه رب خرڅېږي امره سترګې توروم ځکه چې گفتار خو نه اخلي څوک کرتب خرڅېږي ډېره مننه ډېر مزېدار ډېر خوند یې وکړو امیر صاحب امیر صاحب که نه امیر صاحب امیر صاحب موږ هغه ته وایو هغه ګیرې شي هغه ته موږ امیر صاحب وایو امیر هغه امیر دی دا امر دی دا امر دی دا عین سره امیر قربان ډېر زیاته مننه کوم د وخت راکړه ډېر مهرباني الله مو راته لره الله دې خوشحاله پروګرام پر خپل ورور خپل ملګري امیر خیال باندې د ورکړې اجازه درلوي الله مهرباني قربان